ما در منطقه شهر کابل از مربوطات نای اول قرار داریم و یک مارکت سابق به نام سرای کونه برنج هم معروف بود و مارکت رفت فروشی بود که در حدود 4200 متر مربع مساحت این مارکت هست و سابق متاسفانه دکان‌های بسیار غیر معیاری و در حدود 80 دکان دیگه وجود داشت. شورولی کابل بر اساس ما اصلی که ما می‌خوایم سکتور خصوصی در آبادانی کشور سهیم باشه و از طرف ما بتونیم که سکتور خصوصی رو تقویت بکنیم، اجاره به قرارداد 3 ساله دادیم و در این ساحه یک مارکت به 3 منزله ساخته شده که تمام معیارهای یک مارکت را داره، از موارد اطفائیه گرفته تا کانالیزاسیون تا مسجد شریف و تمام مواردی که وجود داره و در اینجا در حدود 220 میلیون افغانی سرمایه گذاری صورت گرفته، در 3 منزل ساخته شده و در این حال به گونه مشخص شورولی کابل سالانه در حدود 17 میلیون افغانی از این درک عاید داره که مجموعاً در 3 سال شورولی کابل در حدود 61 میلیون افغانی از این درک عاید پیدا میکنه. دا مارکیټ خو تقریبا هغه کاري معیار دی تقریبا 13 میاشتې دربار ونیو د ابتدا نه تر اوسه پورې او لګښت تقریبا $4 میلیون په دې باندې خرچ راغلی. دلته خو د جوړېدو په مهال باندې تقریبا مستقیما چې کوم کارګرو کار کوو د 350 نه پورته خلکو ته کار کوو مستقیما په غیر مستقیم شکل باندې تقریبا 700 کسانو دلته روزګار موږ سره کار کوو. زما ټول هغه دوستانو عزیزانو ته چې څوک توانمندي د آبادی لري د وطن لکه څنګه چې موږ اوږه ورکړه د خپل وسه توان په حساب تر توانه پورې د دې وطن د آبادی په حساب کې د هغو نه موږ د یو ورور په صفت باندې د وړکي کوچني سرمایه ګزار په صفت باندې زموږ دا خواهش ده چې راځي خپل وطن ته دا وطن په موږ حق لري لکه څنګه چې موږ ادعا کوو چې دا وطن زموږ مور ده مور په موږ باندې خامخا حق لري نو هغه دین او هغه ادعا باید ثابته کړو او د وطن ته خدمت وکړو.